د جګړې نه ښځینه څېره. د دې کتاب کیسې افسانې نه دي، بلکې د هغو روسي ښځو خاطرې دي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه اخیستې وه. د دې اثر او یا لږ تر لږه د دې کیسو تر اورېدلو وروسته به مو د جګړې په باب سوچ هغسې نه وي لکه مخکې چې و. دا تاریخي خو په ضمن کې هنري کتاب روسي لیکوالي او د نوبل جایزې ګټونکي سویتلانا الېکسوېچ لیکلی دی. پښتو ژبې ته ښاغلي جبار فراز ژباړلی دی. دې برخې ته ښه راغلاست. زه احمد شاه پاڅون یم. ادرسونه له یو بل څخه زښت ډېر لري او سره خپرول. ماسکو، کیف، ابشیرونسک ښار چې په کرانسودر حوزه کې پروت دی، ویتبسک، ولګراد، یالوتوروسک، سوزدال، ګالیچ، سمولنسک، دغو ټولو ځایونو ته مې څنګه ځان رسولی وای. هیواد مو د خدای تر کوره پراخ او ارت دی. اخر یوې تصادفي پیښ لاس راکړ، ګواکې یو غیبي مرسته راورسېده. یو ورځ ډاکي یو بلنلیک راته راوړ. دا بلنلیک د جنرال باتوف د 25م لښکر د پخوانیو سرتیرو لخوا رالیږل سوی و. پکې لیکلي ول موږ اکثره د مۍ پر 14 او 18 نیټه د ماسکو په سور میدان سره راغونډیږو. دا هم یو دود او هم لمانځنه ده. ټول هغه کسان چې سفر یې په وسه پوره دی برخه پکې اخلي. له مورمانسک، کارنګاندرا، الماتا او مسک لنډه دا چې زموږ د لوی وطن له هره ګوټه خلک ورته راځي. تا ته هم ښه راغلی وای. ماسکو هوټل، مۍ میاشت، یعنی د سوبې میاشت. هرې خواته چې ګورې خلک یو بل په غیږ کې نیسي، سره ژاړي او ګډ تصویرونه اخلي. نږدې د ټولو پر ټټرونو ګلونه، نښانونه او میډالونه ټومبلي دي. لیدونکو ته یې ترمنځ توپیر کول ګران دي. زه د انسانانو دې سیلاب ته ځان په لاس ورکوم. هغه مې له ځانه سره روانوي، خوځوي مې، وړاندې مې بیایي او په څو شیبو کې مې یوې داسې نړۍ ته رسوي چې تقریبا یو مخ راته ناشنا ده. په یو ناپېژانده جزیره کې د داسې خلکو په منځ کې درېږم چې هم یې پېژنم هم یې نه پېژنم. خو په یوه شي خبره یم، هغه دا چې دا خلک له زړه راباندې ګران دي. دوی معمولا په موږ کې ورک دي او په سترګو نه لیدل کېږي، ځکه د تک په حال کې دي او ورځ په ورځ شمیر کمیږي. په داسې حال کې چې موږ بیا زیاتېږو، دوی په کال کې یو پله سره راټولیږي، تر څو د یوې لنډې شېبې لپاره بیرته خپل هماغه وخت او زمانې ته ورستانه سي. د دوی وخت او زمانه هماغه د دوی یادونه او خاطرې دي. د اووم پوړ په 5مه کوټه کې د 5259 شمیرې پوځي روغتون کارکوونکي سره راټول دي. د میز په بر سر کې پوځي ډاکټره تورنه الېکساندرا ایوانوفنا زایتسوان ناسته ده. زما په لیدو یې ټنډه هواریږي او په ځانګړې خوښۍ مې نورو ته ورپېژني. داسې چلند را سره کوي لکه له کلونو راهیسې چې سره پېژنو. په داسې حال کې چې ما یو مخ پېښه کې او همدا څو لحظې وړاندې د دغې خونې دروازه وټکوله او ورته راننوتم. نانځکې او ټوپکان. اوف اوف نجونو، دا جنگ څومره ناځوانه و. که سړی زموږ له سترګو یعنې ښځینه سترګو ورته وګوري نو لا ویرونکی او وحشتناک به ورته ښکاره سي. همدا وجه ده چې هیڅوک یې په باب پوښتنه نه راڅخه کوي. نجونو، ستاسې یادېږي چې په هغه باروړونکې اورګاډي کې سرتیرو زموږ د ټوپک نیولو په انداز پورې خندل؟ په دودیز ډول نه، بلکې بیخي یو بل ډول مو نیولی ول. داسې ولاکه څنګه یې در وښیم، داسې لکه نانځکې چې په بغل کې نیولې وي. خلکو ژړل او بغارې وهلې. د جنگ کلمه مې بیخي ډېره اورېده. ولاړه وم او له ځانه سره مې فکر کاوه، د څه شي جنگ؟ موږ خو سبا په پوهنتون کې یوه ډېره مهمه ازموینه لرو. دا خلک د کوم جنګ نارې وهي؟ یوه اونۍ وروسته ناتار بمبارۍ روانې وې او موږ د انسانانو ژغورلو ته اړم وو. د طب پوهنځي 3 کاله زده کړې په دغسې حالاتو کې ډېر د سړي په ښه ورتلې. په لومړیو ورځو کې مې دومره ډېرې وینې ولیدې چې اخر مې زړه ته یو ډول وهم راولوېد. دا په داسې حال کې چې نیمه ډاکټره او په عملي چارو کې ممتازه زده کړیاله هم وم، خو د خلکو چلند بې اندازې نیک او هڅونکی و. سړی جګ پر پښو دراوه.
نجونو ما دا کیسه مخکې هم درته کړې ده. بمباري تازه پای ته رسېدلې وه. مخې ته مې یوه ټوټه مځکه سره خوځېدله. ورمنډه مې کړه او په کیندلو مې شروع وکړه. لاس مې پر یو مخ ولګېد. بیا وریښتان راڅرګند سول. یوه ښځه وه چې پوره مې راویسته نو په ژړا مې لرګی کښېښود. دغه شېبه هغې سترګې پرانیستې. دا یې ونه پوښتل چې څه پېښه ده یا چیرې یم، بلکې په اندېښمن انداز یې وویل زما د سکول چیرې دی؟ ته په دې حال کې هم د سکول په غم کې پیدا به سي، خو ټول اسناد مې پکې پراته دي. د خپل ځان او روغتیا په کیسه کې نه وه. ټول فکر و ذکر یې د ګوند په کارت پوځي اسنادو کې و. سملاسي مې د سکول لټون پیل کړ. ومې موند. راڅخه حمله یې کړ. په ځګر یې کښېښود او سترګې یې پټې کړې. څو دقیقې وروسته امبولانس راورسېد. ورغو مو خېژوله. د ځان ډاډمنولو لپاره مې یو ځل بیا وکتل چې د سکول یې ورسره دی که نه. ماښام چې کور ته راغلم مور ته مې ټوله کیسه وکړه. ورته ومې ویل چې جګړې ته د تلو نیت مې کړی دی. ځواکونه مو راشاته سوي ول. موږ واټونو ته وتلي وو. یو له عمره پوخ سرتیری زموږ د کور مخې ته ودرېد او زما مور ته پر ملا کړوپ سو. ورته ویې ویل بخښنه غواړم اغلې، دا لور دې وژغوره، خامخا یې وژغوره. زه 14 کلنه وم او یو غټ پنډ چوټي راځړېد. باڼه مې اوږده او تک تور ول. هغه ورځ مې په یاد ده چې لومړی کرښې ته ولاړم. په یو لوی پوښلي بار وړونکي موټر کې سپاره وم. دا موټر ټول له نجونو ډک و. شپه او تپه تیاره وه. د ونو څانګې پر باډۍ له هوار ټاټ سره لګېدلې او شور یې جوړ کړی و. موږ له ډېرې وارخطایي داسې انګېرله لکه پر موټر چې مو مرمۍ اوري او د دښمن تر برید لاندې راغلي یو. جګړې د خبرو او اوازونو دواړو بڼه ور بدله کړه. جګړه، اخ دا لفظ تر شارګ هم رانږدې و. یو شی پر ورزیات سوی و. مینه ډېره وه، ډار زیات و. یو شی ضرور و، خو له هماغې لومړۍ ورځې مې زړه ته تېره وه چې شکست نه خورو. آخر څومره ستر او پراخ هیواد مو دی، سر و بر یې نه دی معلوم. زه د مور لور وم. په ژوند له خپله ښاره د باندې نه وم وتلی. ان تر اوسه مې د بل چا کره شپه هم نه وه کړې. خو یو دم ولاړم په یو توپچي کنډک کې د ډاکټر مرستیاله سوم. تصور یې کولی سې؟ پوهېږې څه راوسول چې توپونه ویشتل یې شروع کړل. زما غوږونه درانه سول. داسې مې احساسوله لکه ټول وجود چې مې سوځي. کښېناستم او په سهار یې له ځانه سره لګیا سوم. مورجانې مورجانې په یو ځنګل کې مو اړولي ول. سهار چې به راووتې هر خوا به ارامه ارامي وه. د ونو پاڼې به له پرخو ډکې وې. هېښه به سوې چې آیا په دومره ښکلې او جرانه فضا کې هم جنګ امکان لري؟ راته ویل سول چې باید پوځي جامې واغوندو. زه یوازې 150 سانتۍ وم چې په پتلون ننوتم. دومره راباندې غټ و چې نجونو راکش کړ او تر اوږو یې پکې پټه کړم. له همدې کبله مې بیرته خپل عادي کالي واغوستل. خو له قومندانه به مې ځان پټاوه. بیا هم ونیول سوم او له پوځي اصولو سره د سرغړوي په تور جزایي سوم. اصلا د ملون نه ده. هیڅ مې زړه ته نه لوېده چې په رفتار کې هم سړی ویدېدلی سي. فساد کې به روان وم. خوب به غلبه راباندې وکړه. ویده به سوم. تر هغو به په خواږه خوب ویده او روان وم چې مخې ته له روان کس سره به ټکرېدم. له دې سره به له خوبه راوغورځېدم. یوه لنډه شېبه به ویښه وم. وروسته به بیرته د خوب درنې څپې را لاندې کړم. د عسکرۍ خوب هر ځای او په هر حالت کې خورا خوږ او شیرین وي. یو ځل هوا تیاره وه. د دې پر ځای چې مخامخ ولاړه سم مخ مې وګرځېد او د بغل خواته روانه سوم. یو کرونده مې په خوله ورکړه. آخر یوه کډې ته ولوېدم او راویښه سوم. سملاسي مې بیرته شاته راوځغاستل چې خپلو ملګرو ته ځان راورسوم. په وقفه کې به 3 سرتیري په یوه اوږده څوکۍ سره کښېناستل. یو لاسي سګرېټ به یې ولګوه. لومړی به 2 لوګي نه ول ترې کش کړي چې هغه نور 2 به وخته خوب وړي ول او خرهاری به یو. دا صحنه به یم په ژوند هیره نسي. یو ورځ یو ټپي راوړ. له تذکرې را کوز کړ او په مځکه یې څملاوه. یوه یې لاس ونیوه. نبض یې وکوت او ویل یې کار یې خلاص دی، مړ سوی دی. هغوی پر خپله مخه ولاړه. همدغه آن زخمي ساه وکښله. زه یې چابک اړخ ته پر ګونډو سوم. خولې ته مې غوږ ورنږدې کړ. تنفس یې کاوه. په ژړا سوم او چیغه مې کړه ډاکټر ډاکټر ډاکټر. ډاکټر راغی. راپورته یې کړ او سره ویې ښوراوه. خو د بیرته لکه د ریګو کوټنۍ ونړېد. سخت ژور ویده و. حتی په نوشادرو مو هم را بیدار نه کړی سو. 3 ورځې و شپې خوب نه و کړی. په ژمي کې د سختو ټپیانو له حاله یو خدای خبر دی. په پوځي انګیاو پورې نښتې وینې او واوره کنګل او کلک سوي وه. موزې له وینو او یخي څخه یو بوز ولاړې وې. ان ځینې توژل کېدې هم نه. لیونۍ یخني ټول داسې کړي ول لکه مړي.
تر کړکۍ چې به مې د باندې وکتل یوه ښکلې او زړه وړونکې ژمنۍ منظره به مې لیدله. د ناجوګانو څانګې له یو مخه په سپینو واورو بار وي، ښایسته او کشش به یې ساه راودروله. د یوې شېبې لپاره به یې له ځانه سره پردی کړم، خو ګړی وروسته به بیرته حقیقت ته راستنه سوم. د مځکنیو ځواکونو د یوه کنډک کیسه ده. ټول د 10م ټولګي زده کوونکي ول. ناڅاپه د ماشیندارو تر اور لاندې نیول سوي ول. یو یې لګېدلی و او ما ته یې راویست. خوله یې له ژړا نه ټولېده. که څه هم سره همزولي و، خو موږ ته ځانونه تر هغوی مشران ښکارېدل. ما په غېږ کې ونیو او ورته ومې ویل: او ګران ماشومه، د سملاسي راته کړل. که ته هم همدلته راسره وی نو هېڅکله به دې په ماشوم نه وی راته ویلي. مرګي حاله و او ټوله شپه یې همدا نارې وهلې: مور امور. له سهاره تر ماښامه به د عملیاتو کټ ته ولاړو، تر څو مو لاسونه نه وای مړ سوي، نه ځینو ایسته کېدو. داسې هم پیښه ده چې نرسه یا ډاکټره به له ډېرې ستړیا د عملیاتو پر کټ پراته ناروغ ورنسکوره سوه. خوب خوب او خوب. له خوب پرته مو بل هیڅ شی په ذهن کې نه راګرځېده. له ډېرې ولاړې به مو پښې یو بام ودرېدې او په موضوع کې به نه ځایېدې. سترګې به مو دومره ستړې سوې چې نه به سره بندېدې. زما جګړه 3 ډوله بوی لري: وینه، کلوروفورم او کلورین. اوف، څه زخمونه ول، لوی، پراخ، ژور او شلېدلي. انسان یې لیونی کاوه. کولمې، ګېډه او ټول وجود یې د مرمیو، لاسي بمونو او توپونو پرزو پر سر اخیستی و. پر اوسپنه سربیره به مو د سرتیرو له بدنونو څخه د تڼیو، پوځي بالاپوشونو، کمیسونو او کمربندونو ټوټې هم رایستلې. د یو عسکر ځګر 2 چړاخه ولاړ و. زړه یې په سترګو لیدل کېده. لا غورځېد، خو خپله سرتیری مرګي حاله و. لګیا وم پټۍ کاوه مې، په ډېر زحمت مې ژړا ټینګه کړې و. کوشش مې کاوه چې ژر ژر یې کار ور خلاص کړم، وځغلم، یو ګوښه ځای په چغو چغو وژاړم او زړه سپک کړم. دغه شېبه د هغه شونډې بیرته سوې او راته ویې ویل: مننه ګرانې خور. له دې سره یې لاس را وغځوه او یو کوچنی فلزي شی راته ونیوه. ورته ومې کتل. له تورې او نیزې څخه جوړ یو صلیب و. ترې ومې پوښتل: دا ماته ولې راکوې؟ راته کړلې. مور مې راته ویل چې دغه طلسم به مې ساتنه وکړي، خو زه نور اړتیا نه ورته لرم. ته شاید تر ما نیکمرغه یې، ګوندې په درد دې وخورې. تر دې خبرو وروسته یې مخ د دیوال خواته واړاوه. لمر لوېدو مهال مو وریښتان په وینو لږ ژندول، وینې مو تر کمیس وتلې او په بدن پورې مو سرش سوي وې. خولې او ماسکونه مو پلړلي ول، په رنګ تورې سرشناکه او د انسان د وجود ټول شیان لکه بولې، غایطه مواد ورسره ګډ ول. یو بل وخت بیا یو چا رانه راکړه: خورې، دا پښه مې بیخي شدیده خوږېږي. په داسې حال کې چې د پښه بیخي لرله نه. تر ټولو زیاته بیا د لاشونو له وړلو ډارېدم، ځکه یو دم به باد سو، پر مړې هواره روجایي به یې پورته کړه او د هغه رډې رډې سترګې به راته ځیر سوې. پښې به مې لنډې سوې او ګام به مې نه سوای اخیستلی. چابک به مې سترګې ور وتړلې. یو ټپې راته راویست، پر تذکره پروت و او له سره تر نوکه پټۍ و، پر کوپړۍ لګېدلی و. د وجود هیڅ برخه یې نه ښکارېده. داسې برېښه ده لکه زما په لیدو چې یې څوک وریاد سوی وي. راته ویلې: لاریسا، ها لاریسا، لاریسا جانې. دا ښایي هغه نجلۍ وه چې دی پر مین و، خو جالبه دا وه چې زه هم لاریسا نومېدم. ډاډه وم چې ما او هغه په ژوند نه دي سره لیدلي. خواته یې ورغلم، په هېڅ شي مې صد نه رسېد. همداسې حیران حیران مې ورته کتل. راته ویلې: ته اغلې، آیا دا ته خپله یې؟ تر لاس مې ونیوه او پر ورکږه سوم. بیا په خبرو راغی. زه پوهېدم چې ته به ضرور راځې. په سهار یې یو څه ویل، خو زه به ونه پوهېدم. هر وخت چې دا کیسه کوم مرۍ مې راډکه سي، تش رایادېدلې له سترګې راوښلنې کوي. ویې ویل: سنګر ته د راتلو پر مهال مې ستا د ښکلولو وخت ونه موند. راسه، ښکل مې کړه. زه پر چغه سوم او مچ مې کړ. د هغه له سترګو یوه رڼه وښکه راووته، د بنداج خواته ور ورغړېده او هلته ورکه سوه. بس همدومره، نور یې ساه ورکړه. مرګ او د مړینې پر مهال هشتیا انسانان نه غوښتل مړه سي. موږ چې به هره کړیکه او زګیروی اورېده، سملاسي به مو ځان ورسوه. یو ورځ یو ټپي چې وپوهېد نور یې وروستۍ سلګۍ دي، یو دم یې بازو تر حمله کړل.
په غېږ کې یې ټینګه ونیولم. فکر یې کوه چې که نږدې شاوخوا انسانان او په تېره یوه نرسه وي نو مرګ به یې پرېږدي. زارۍ یې شروع کړې، کاشکې 5 دقیقې لا ژوندی پاته سم، لږ تر لږه 2 دقیقې نور. ځینې به له څه ویلو پرته ارام او خپو چوپ مړه سول، خو ځینې نورو به بیا شور جوړوه او په چغو چغو به یې ویل زه نه غواړم مړ سم، او زیاړې به یې کولې ستا مور. یو به یو دم غزله نارې کړه. یو انسان د مرګ پر پوله ولاړ وي مګر بیا یې هم زړه ته نه لویږي چې وبمري. خو ته په خپلو سترګو وینې چې یو تیز ژړ رنګ یې د وریښتانو له بیخونو څخه ورو ورو راوځي. لومړی یې لکه سیوری پر مخ غوړېږي، بیا یې تر جامو لاندې ننوځي او وروسته یې نور وجود ته ورښویېږي. مړي همالته غځېدلي دي او پر څېره یو ډول هېښتیا لیدل کېږي. ته واپروت دی او فکر کوي آیا زه واقعا مړ سوی یم رښتیا؟ تر څو چې به په یو ټپي کې ساه چلېده او غوږونه به یې اورېدل، موږ به همدا یوه خبره ورته ګردانوله: نه نه نه، ته نه مرې. ښکلاوه به مو، په غېږ کې به مو نیاوه او ورته ویل به مو هېڅ خبره نشته، د هغه کار به وخت لا خلاص سوی و او سترګې به یې په چت کې پاته وې. خو موږ به لا هم لګیا وو او په سهار به ورته ګډي وو. تسلي به مو ورکوله. نومونه مو یې له حافظې وتلي او هېر سوي دي مګر مخونه یې لا هم په ذهن کې راسره سته. پرله پسې را روان دي او زخمیان را چلوي. هغوی ژاړي، دا د درد نه بلکې د بېوسۍ او ناتوانۍ ژړا ده. همدا یې د سنګر اوله ورځ وه. ځینو خو یې حتی تر اوسه ټک لا نه و کړی، لا یې ټوپکان نه ول وربېښلي، ځکه د جنگ په پیل کې وسلې لکه سره زر دومره ارزښتمنې او کمې وي. په داسې حال کې چې جرمنیانو بیا ټانکونه، ماشینداران او جنگي الوتکې لرلې. سرتیري چې به مړه سول وسلې به یې ژوندیو ملګرو واخیستې، په تش لاس د جګړې میدان ته ورتلل لکه سړي چې یو عادي شخړې ته ورځي. په خالي لاسونو به یې د غلیم پر ټانګونو ورودنګل. کله چې به مړه سول څه عجیب عجیب به یې کتل. په جګړه کې زما لومړی ټپي پر میژ لګېدلی و. څو ورځې ژوندی و خو خبرې یې نه سوی کولی. کله چې د یو چا لاس یا پښه په چاړو ورغوڅوي وینه نه کوي. اول سړی یوازې پاک او سپینه غوښه وویني، وینه بیا وروسته راووځي. اوس حتی د چرګې د سینې پر یو ټوټه غوښه له چاړه نه سم راکشولی. د سپین ډوله غوښې په تش لیدلو مې زړه خرابېږي. جرمنیانو به ښځینه سرتیري ژوندۍ نه بیولې، سیده به یې ویشتلې یا به یې هم د خپلو عسکرو مخې ته درولې او ورته ویل به یې ښه ورته وګورئ دا ښځینه بلکې بلاوې او مسخه سوي مخلوقات دي. له دې امله به موږ تل 2 اضافي مرمۍ را سره ساتلې. هو، یوه نه 2 دانې، ځکه ویل مو هسې نه ټوپک بند سي او ډز ونه کړي. یو ځل مو یوه نرسه جرمنیانو ونیوله. په دا سبا موږ هغه کلی بیرته لاندې کړ. ټوله مځکه یې مړو اسونو، سوځېدلو موټرسایکلانو او ټانکونو پر سر اخیستې وه. بالاخره مو هغه اسیره نرسه وموندله. سترګې یې ترې راکښلي او یو ته یې ځینې غوڅ کړی و. خپله دا یې په یوه نیزه پیلې وه، کنګل سوې او تکه سپینه اوښتې وه. ویښتان یې شناوي سوي ول، په داسې حال کې چې صرف 19 کلنه وه. په بیک کې یې له کور ورته رالېږلي څو لیکونه او یوه کوچنۍ زرغونه ربړي چوغکه پرته وه. دا یې ګواکې نانځکه وه او ورسره لوبېدله. د پر شا تمبېدو په حال کې و. ناببره الوتکې راغلې او بمونه یې راته کش کړل. اول کال مو ټول پر شاتګونو تیر سو. د جرمنیانو جټونه به ډېر ټیټ الوتل او انسانان به یې دانه په دانه ویشتل. هر چا به داسې انګېرله چې په ما پسې راځغلي او ولې مې ما منډه کړه. ومې لیدل او وامې اورېدل چې یوه طیاره ما تعقیبوي. پیلوټ اوان د هغه څېره مې په خپلو سترګو ولیدل. هغه هم لیدلو چې نجونې یو او دا یو روغتیایي کاروان دی. پر دې سربیره هم راته کش و او د اورګاډي ډبې یې ویشتلې. پر خپل دې کار مسکی هم و، خوند یې پر اخیست. د ښکلي مخ په شونډو یې یوه ډېره مرداره وحشي مسکا خپره وه. ما یې زغم نه درلود، چغې مې وهلې. د جوارو یوه کښت ته مې وروځغاستل. الوتکه هم راپسې راتاو سوه. بیا مې د ځنګل پر لوري منډه کړه. پیلوټ پر مځکه پرېوتلو ته مجبوره کړم، خو دغه وخت مې جګو جګو بوټو ته ځان رسولی و. پر ځنګل ننوتم او هلته مې د پاڼو په یو کوټنۍ کې ځان وغورځاوه. له ډېرې شدیدې ویرې مې تر پوزې وینې راغلې. په دې مې سر نه خلاصېده چې ژوندی وم که مړه. شکر ژوندی وم. تر دغې پیښې وروسته مې له الوتکو سره ولوېده او سخته به ترې ډارېدم. هغه پیلوټ مې سترګو سترګو ته کېدی او تل مې نږدې احساساوه. بیخي ډېره وېرېدم. ویل مې اوس به تیاره راپسې راخوشي کړي او اوس به یې راپسې راخوشي کړي. که داسې وسول نو زه به چیرې ځینې پټېږم؟ په کوم غار به ننوځم چې نه یې ووینم
او نه اواز واورم. ان تر ننه پورې د الوتکې له غږه ترهېږم. سفر هم نه پکې کوم. اخ نجونو، تر جګړې مخکې مې نیت و چې خپل د موسیقۍ له استاد سره واده وکړم. زموږ د مینې کیسه سمه سربداله کوونکې ده. د زړه له تله پر مینه وم. د هغه زړه هم را باندې کباب و. د مور بیا خوښه نه وه. راته ویلې ته تر اوسه لا ماشومه یې. جنګ سو. ما لومړی کرښ ته د تګ عریضه وکړه. غوښتل مې کور پرېږدم او په بالغانو کې وشمېرل سم. د خدای په امان پر مهال مې کورنۍ په سرو اوښکو ناسته وه. بسته یې له رنګارنګ شیانو، له پنډو جرابو، ښځینه جامو او داسې نور شیانو. سنګر ته له رسېدو سره سم مې په اوله ورځ مړی ولید. پر هغه ښوونځي چې پوځي روغتون پکې جوړ سوی و یو بم راولوېد. یو پر ځای زموږ په یوه نرس کې ولګېد او ځای پر ځای وواژه. ما له ځانه سره ویل مور مې راته ویل چې وړه یې او د واده نه یې، لیکن د جنګ بیا یم. زما ګرانې مور تازه را رسېدلي وو. د ګرځنده روغتون کېږدۍ مو ووهلې او د زخمیانو په راکښته کولو لګیا سو چې ناببره امر راغی له دې ځایه ووځئ. ښکاره وه چې د ټولو ټپیانو د وړلو اسانتیا مو نه لرله. موټران کم ول، نو باید ځینې مو راسره بیولی او ځینې مو پرېښودلی. له بلې خوا د مشرتابه هله راپسې وه او پرله پسې همدا نارې را باندې وهلې چې ژر کوئ، هغوی پرېږدئ او ځانونه وځئ. په دغسې حالات کې به موږ ایسته و دورې منډې وهلې او د روانېدو چمتووالی به مو نیاوه. ټپیانو به اوتر راپسې کتل. په سترګو کې به یې غم، بېوسي، درد او خاکساري لیدل کېده. زارۍ به یې راته کولې. او وروڼو، اخوند لطفا موږ جرمنیانو ته مه پرېږدئ، موږ ووژنئ. ډېره ځورونکې او ویرونکې وه چې د ښورېدو توان به یې درلود. هغوی به مو راسره بیول چې له ځایه به خوځېدای نه سول. هغوی به مو همالته پرېښودل. چې رښتیا سي داسې وختونه مو هېڅ چا ته د مرستې لاس نه سوی ورغځولی. ان د هغوی سترګو ته د کتلو زړه مو هم نه درلود. زه ډېره کشره وم. ژړل به مې، بیخي ډېر به مې ژړل. لیکن کله چې به بیا پر مخ روان وو نو یو ټپي به مو هم نه پرېښوده. ان جرمني زخمیان به مو هم راسره اخیستل. د یو څه وخت لپاره د جرمني ټپیانو پالنه رانغاړې وه. ورسره روږدې سوم. داسې بېخاره به مې پټۍ کوله لکه هېڅ چې نه وي پېښ سوي. مګر کله چې به بیا 1941 کال را په زړه سو، زموږ له خوا پرېښودل سوي ټپیان او له هغوی سره د دوی بېرحمانه چلند او ناانساني کړنې به رایادې سوې. له ځانه سره به مې پرېکړه وکړه چې نور یې درملنه نه کوم. دا لا څه چې ان خواته به یې هم نه ورګورم. خو په دا سبا به بیا نه تا کړي نه ما کړي. هر څه به مې هېر ول او بیرته به په پټۍ کولو اخته وم. موږ د انسانانو ژوند شوره، خو ځینو به افسوس را باندې کوه او ویل به یې چې دا نرسان او ډاکټران خواران ګوره لګیا دي، خلک پټۍ کوي، جنګ نسی کولی، ټوپک نسی ډزولی، دشمن نسی ویشتلی. یاد مې دي هغه احساس مې ډېر ښه یاد دی. یادېږي مې چې په واوره کې به د وینو بوی لا ځواکمن او توند سو. د جګړې په وروستیو کې کور ته له لیک لېږلو ډارېدم. ویل مې پرېږده یې، لیک ماسته وه، ځکه که یو دم ووژل سوم نو مور به مې ژاړي، خاورې به پر سر بادوي او وایي به چې لور مې د سوبې په درشل کې سر وبایلود. هېڅ چا په دې اړه څه ونه ویل، خو ټولو فکر پکې کاوه. حسوله مو چې سوبه ډېر رانږدې سوې ده، د پسرلي سر و. ناببره مې ولیدل چې اسمان تر پخوا ډېر شین او روڼ سوی دی. د ذهن په زندان کې مې څه شی بند پاته دی؟ چوپتیا، پر هغو سالونو حاکمه درنه چوپتیا چې ټپیان پکې پراته ول. البته تر ټول شدید او مرګونې ټپیان. هغوی به تر خپل منځ نه سره غږېدل، بل چاته به یې هم نه ور غږ کول. اکثره به یې بېهوښه ول، خو ځینو به یې سره له دې چې پر هوښ ول بیا به یې هم څه نه ویل او همداسې چوپ و خاموش به غځېدلي ول. فکر به یې کاوه. په یو ناڅرګند ټکي کې به یې سترګې ګنډلې وې او فکر به یې کاوه. که به دې ور غږ کړل هم به یې نه اورېدل. هغوی په څه شي کې فکر کاوه؟ اسونه او چنچڼې. موږ لا پر لارو. په یو تمځای 2 اورګاډي څنګ پر څنګ سره ولاړ ول. په یوه کې ټپیان ول او په دا بل کې اسونه. یو دم بمبار شروع سو. اورګاډي اور واخیست. موږ سملاسي د ډبو دروازې پرانیستې چې ټپیان راووځي او وژغورل سي. خو هغوی منډې کړې او د اسونو ژغورلو ته اړم سول. د یوه ژوبل انسان چغې وحشتناکه دي، لیکن د یو بل ژوبل آس ششنی بیا تر دې لا ویرونکی او وحشتناک دی. هغوی خواران خو یو مخ بې ګناه دي او په هیڅ وجه باید د انسانانو د کړنو سزا ورنه کړل سي. هیڅ چا ځنګل ته منډه نه کړه. ټول لګیا ول، اسونه یې ژغورل. ټول، هر هغه چا چې د دې کار توان یې درلود.
غواړم ووایم چې د فاشیستانو الوتکې دومره ټیټې الوتې لکه پر مځکه چې روانې وي، بیخي کښته. وروسته مې له ځانه سره سوچ کاوه، جرمني پیلوټانو خو دا هر څه د سر په سترګو لیدل، نو دا شرمېدل ولې نه؟ اصلا هغوی څه فکر کاوه؟ یوه کیسه مې رایاده سوه. تازه یوه کلي ته راورسېدو. هلته له ځنګل سره د پارټیزانو مړي پراته ول. دا چې پر هغوی خوارانو یې څه ټکره غورځولې وه او څنګه یې وژلي ول، ان پر ژبه یې لا نسم راوړلی. زړه مې ملتیا نه راسره کوي. سره شلولي او ټوټه ټوټه یې کړي ول. کولمې یې لکه ځنځیر ځینې راکښلې وې. دوی همالته پر مځکه پراته ول. شاوخوا اسونه ورته څرېدل. څرګنده وه چې د دوی پارټیزانو اسونه ول. ټول زین کړي ول. معلومه نه وه چې دا اسونه د جرمنیانو له ویرې تښتېدلي او بیرته راغلي ول، او که جرمنیانو دومره وخت نه و پیدا کړی چې له ځانه سره یې بوځي. خو یو خبره ښکاره وه، هغه دا چې ډېر لرې نه وه تللي، ځکه شاوخوا د وښو پرېماني وه. ما له ځانه سره سوچ کاوه، یو انسان څنګه کولی سي د اسونو او نورو ژوو د سترګو په وړاندې پر خپلو همنوعانو باندې داسې بلانه نازله کړي؟ اسونه خو ولاړ ول او ورته کتلې. سم یو ځنګل اور اخیستی و او سوځېدل. له واښو څخه لوګي پورته کېدل. غواوې او سپیان لوله پسې ول. یو ډېر عجیب او نااشنا بوی و. د کرم او رومیانو بوشکې مې ولیدې چې سوځېدې. مرغان تور سکور سوي ول. اسونه هم همداسې قیامت و. له دیوال سره په اوږدو یو عالم تور تور شیان پراته ول. له هغه بوی سره مو هم باید ځان عادت کړی وای. هغه مهال مې نو سر خلاص و چې هر شی سوځېدلی سي، ان وینه هم. یو ورځ چې ناتار بمباري شروع وه، یوې ترهېدلې بوزې زموږ پناهګاه ته رامنډه کړه. راغله نږدې یې پلتۍ ووهلې او نارې یې شروع کړې. د بمبارۍ تر ختمېدو وروسته هم راسره ملګرې وه او په هېڅ وجه نه راڅخه بېلېده. اخر هغه خواره هم یو ژوندی موجود و او د ویرې احساس یې درلود. یوه کلي ته چې راورسېدو، یوې ښځې ته مو وویل دا واخله او در سره ویې ساته، ګواکې له مرګه مو وژغورله. زما په کېږدۍ کې 2 ټپیان پراته ول. یو یې جرمنی عسکر او د بل یې زموږ یو ټانکیست سرتېری و چې ډېر ټینګ سوځېدلی و. خواته یې ورغلم او ورته کړل مې څنګه یې؟ ځواب یې راکړ ښه یم، مګر د هغه یوه خوند نسته. هغه یو فاشیست دی. په کیسه کې یې مه کېږه. نه پوهېږم، خو وضعیت یې خراب دی. هغوی نور دښمنان نه بلکې انسانان ول. 2 څنګ پر څنګ پراته ټپي انسانان. تر مخې یو ډول انساني اړیکه جوړه سوې وه. ډېره ځله مې پر خپلو سترګو لیدلې چې دغسې اړیکې لکه برېښنا دومره چټکې جوړېږي. همداسې وه. در یادېږي مرغان د مني په پای کې په الوتلو پیل کوي. اوږده اوږده کتارونه او ډلې ډلې سره پسې وي. هم به زموږ او هم به د جرمنیانو توپخانې ډزېدې او یو تور محشر به یې جوړ کړی و. لیکن مرغان به بیا هم الوتل. سړی نو څنګه ورناره کړي؟ خبرداری ورکړې، ورته ووایي دلته مه راځئ، جنګ دی، وژل کېږئ. څنګه؟ همیشه به خواران لګېدل، رالوېدل او لوله پکېدل. د اس اس ژوبل سرتیري افسران یې زموږ څانګې ته راوړل. یوه نرسه راغله او راته کړلې. ټپونه یې څنګه ورپټۍ کړو؟ په غوسه او په کرکه که عادي؟ عادي، ځکه دوی هم لکه دا نور داسې ټپیان دي. او همداسې مو وکړل. د دوی او نورو ترمنځ مو توپیر ونه کړ. وروسته یې بیا 2 تنه وتښتېدل. بیرته یې ونیول، د دې لپاره چې بیا دا کار ونه کړي. د نیکرانو تڼۍ مې ورغچې کړې. کله چې مې دا تورې واورېدل، جګړه ختمه سوه. ټوپ مې کړل او د عملیاتو پر میز نیغه کښېنستم. ما و ډاکټرانو ژمنه سره کړې وه چې هر وخت که د جنګ د پای ته رسېدو زیری وسو، نو په هغه میز به کښېنو. یعنې غوښتل مو داسې یو کار وکړو چې یو مخ غیر عادي وي. تر دې مهاله مې هېڅوک هغه میز ته نږدې هم نه ورپرېښي. ان چمتو وم چې دغسې کس په مرمۍ وولم. د سکلې، ماسک او یوه ډاکټري چپنه مې لرله او خپله به مې نورو ته اړین سامان نه ورکول. مګر اوس پر میز دنګه ناست و. زموږ هیلې او خوبونه څه ول؟ تر هر څه لومړی معلومداره ده چې بریالي سو او څو به مو په برخه سي. دوم دا چې ژوندي پاته سو. یو مېرمنې ویل تر جنګ وروسته به یوه رمه کوچنیان وزېږوم. بلې ویل زه به پوهنتون پیل کړم. او یوې درېیمې ښځې بیا ویل زه ځم آرایشګاه ته، ښه ډېر وخت پکې تېروم، ځان ښایسته کوم او ښکلې جامې اغوندم. یوې بلې ویل زه یوه ښه خوندور عطر، پوړنی او د غاړې دسمال رانیسم. اوس هماغه شېبه را رسېدلې وه. جنګ پای ته رسېدلی و، خو ټول غلي ول او تر خوله یې حرف هم نه راوت. تازه مو یو کلی بیرته نیولی و. اوبه مو ډټولې. د یوه غولي په منځ کې مو یو کوهي په سترګه سو. ورغلو. غټ د لرګي څرخ پر نصب و. خواته یو په مرمۍ سوری سوری مړی پروت و. اړخ ته یو سپی ناست و. پر موږ د سترګو لنښتلو سره سم یې غرژی او کړنچی سو.
اول یې په مطلب ونه رسېدو، خو وروسته پوه سو چې یو څه راته ویل غواړي او د یو ودانۍ خواته په منډه سو. موږ تر شا پسې سو. د دروازې پر سر، د دروازې پر درشل یوه مېرمن او 3 واړه ماشومان پراته ول. سپي یې خواته پلتۍ ووهلې او له سترګو یې مرۍ مرۍ اوښکې راوڅڅېدې. سم دم او په رښتیا ژړل. تچول انسان دی. خپلو کلیو ته راغلو. یوازې بخارۍ ولاړې وې. بس خلاص، یوازې بخارۍ. په اوکراین کې مو داسې ځایونه آزاد کړل چې هیڅ شی یې نه و پاته. هلته یوازې هندوانې کرل کېدې. خلکو یې صرف هندوانې خوړلې، بلې هیڅ هم نه ول. زموږ هرکلي ته راووتل او د ګلانو پر ځای یې غیږه غیږه هندوانې راته راوړې. بیرته کور ته راستنه سوم. مور مې له خپلو 3 اولادونو او یوه سپي سره په یوه تکاوي کې اوسېده. خوراک یې ایښولي واښه ول. همدا یې سپي ته هم ورکول، هغه هم خوړل. تر جنګ وړاندې مو سیمه بلبلانو پر سر اخیستې وه، مګر اوس 2 کاله کېدل چې چا یې چوڼ هم نه و اورېدلی. ټوله مځکه یې اړولې او یوې کړې وه. بلبلان 3 کاله وروسته راښکاره سول. دا چې هغوی دا دومره وخت چیرې پټ ول هېڅ چاته نه و معلوم. په هر صورت اخر بیرته خپلو ځالو ته راستانه سول. لومړی خلکو خپل کورونه جوړ کړل او بیا بلبلان راغله. هر وخت چې سهارایي ګلونه راښکوم د جګړې وختونه مې سترګو ته درېږي. هغه مهال مو ګلان نه شکول، یوازې به مو هله یوه ګېډۍ 2 راوشکولې چې کوم ملګری به مو ښخاوه. د تل لپاره به مو مخه ورسره کوله. اوف نجونو، جنګ سخت چټل او ناځوانه څیز و. راځئ د خپلو ملګرو په یاد جامونه وګړنګو.